السلام علیکم دوستانو د واتس اپ یو نوی اپډیټ راغلی دی چې ډېر د مزونه ډک اپډیټ دی. نو ډیر کسان به خبر وي خو تقریبا په 100% کې به 10-15% خلک خبر وي، باقي بچاله هم پته نه وي. نو آیا هغه نم زنن خبروم. نو دوستانو د واتس اپ اپډیټ ته کو تاسو واتس اپ اپډیټ شوی نه تاسو پلی سٹور ته ورشه په آسان سره صحیح ده او خپل واتس اپ دغه کې خپل واتس اپ څخه اپډیټ پې کې WHAT واتس اپ پاور کې صحیح ده چې واتس اپ ورکې نو واتس اپ په اپډیټ کې صحیح ده دا به داسې په دې به کلیک کې او دا به په 100 منټو کې اپډیټ شي صحیح ده چې دا بیا اپډیټ کې بیا به سره څه کوي. اوس واتس اپ ته راځو واتس اپ اوپن کو دا ما واتس اپ اوپن کو صحیح ده زه اوس یو تن ته اوس دا دی دغه کوم ښه یو میسج کوم صحیح ده یاره ما میسج وکړو صحیح ده دا ما میسج وکړو. کو تاسو خیال کړی وي نو په میسنجر کې هم داسې سیزونه دي لکه دی کې چې اوس راووتو اول میسنجر کې صحیح ده. نو چې تاسو څوک هم میسج وکړي د تاسو اوس مثال در کومه ما ته اوس دا دې میسج کړی دی صحیح ده دا دې میسج راته کړی دی. نو زه به څه کوم په دې باندې به کلیک واخلم صحیح ده چې په دې باندې کلیک واخلم نو په دې ماته لایک هارټ او دا خندا ده او دا واو دا جړه او دا مافې ده دا دغه به ماته آپشن به ماته راشي صحیح ده. او مای ګاډ نو یې سم ورکول غواړم ما مثال لایک ورکو بس هغه به دا به ټایپ شي او هغه ته به ډایرکټ ورشي صحیح دوستانو. ها او نور او بل کو تاسو په واتس اپ کې تاسو وایئ چې یاره زمونږ میسجونه ډیلیټ شوي دي هغه واپس راګرځول غواړو یاره زما میسج ډیلیټ شوی دی مثال په تور دا میسجونه دي زما دا میسجونه ډیلیټ شوي صحیح ده یو ډیلیټډ دیس میسج صحیح ده یو ډیلیټډ دیس میسج. نو زه به څه وکړم زه به راشم سیټینګ ته به راشم سیټینګ ته رالم بیا به په څه باندې په چیټ باندې به کلیک واخلم په چیټ باندې مې کلیک واخستو اخري ته به راشم په چیټ بیک اپ باندې به کلیک واخلم صحیح ده تاسو به چې په بیک اپ باندې به کلیک واخلئ دا به پلیز ویټ ا مومنټ یو څو منټه کې به دا هر څه ستاسو بیک اپ شي صحیح ده. او انکلود ویډیوز په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح ده د ما 149 MB ویډیوګانې اپلوډ کړي صحیح ده. انټر ټو از سینډ بل دی چیټ هیسټري ته به راشئ چیټ هیسټري ته راغلی اوس زه یم چې یاره د یو کس ماته میسجونه کړي دي مثال ته ماته میسجونه کړي دي او دا زه اوس راګرځول غواړم نو زه به په څه وکړم انکلود میډیا یا وداوټ میډیا اینی کلیک په یو هر یو باندې تاسو کلیک کوی شئ. اوس زه په انکلود میډیا باندې ما کلیک واخیستو صحیح ده. اوس زه وایم چې یاره د کم کس د کم دا کس دی صحیح ده د دا ویډیوګانې وي وایس وي چیټ وي څه میسجونه کړي وي زه یم چې دا زه ډاونلوډ کوم دا زه ګورم دا به څنګه ګورم دا به تاسو کو خپل جیمیل کې خپل واتس اپ کې چې څه شیر کول غواړئ خپل ځان سره شیر کول غواړئ په پای به کلیک واخلئ دا زه اوس مثال شیر کوم دا په دې باندې ما کلیک واخستو په دې باندې مې کلیک واخستو صحیح ده. نو ماته دا سم کم میسجونه کړي دا میسجونه ماته راغلو چاټ هیسټري از اټیچډ از واتس اپ چیټ وذ هایس فایل دیس دا دی تاسو وینئ دا هغه چې ماته کم دا هم وکړو هغه دا دی ټولو دته را فارورډ شو صحیح ده. نو دا دی ډیلیټ شوي هم دي یو دا دی دا ول ډیلیټ شوي ماته سلو کولو دا اوس ماته راغله صحیح ده دا ماته اوس راغله دا اوس دا دی هغه ته ورسم کېږي. فار ایگزامپل تاسو یو خپل واتس اپ یوز کولی شئ دې لپاره نو ستاسو ډیلیټ میسجونه وي او هغه واپس را ډاونلوډ شي. دا اوس دا میسجونه دا وایس ماته کړی دی دا وایس ماته شوی دی اوس زه یم چې یاره دا وایس زه دا واپس لیږل غواړم صحیح ده. نو بس کس له واپس ولیکه یاره دا ستا ډیلیټ میسج و. بل په دا واتس اپ چیټ وذ TXT لیکلی دی په دې باندې کلیک واخلئ تاسو بیا به په HTML ویو باندې کلیک واخلئ او دا بیا تاسو دلته د ما دا میسجونه کړي دي صحیح ده دې به پته لګي. نو تاسو ویډیو مو خوښ وي لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ داسې معلوماتي ویډیو د ټولو نوم تاسو ته